السلام علیکم ملګرو. فاینلی د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا خلاف د 3 ون ډے میچونو لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. خو د افغانستان پر سکواډ کې اوسو داسې لوبغاړي چې د افغانستان پر سکواډ کې اغستل فکارو، خو د افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړي نه دی اغستلی په سکواډ کې او ډیر ظلم او زیاتۍ ورسره کړی دی. نو دغه کوم لوبغاړي دا ته هم په دې ویډیو کې ویم. تاسو ته دا معلومه شي چې افغانستان او سریلانکا ترمنځ به 3 ون ډے یعنی 350 اوریزې لوبې تر سره کیږي چې د لپاره به افغانستان کرکټ ټیم سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او افغانستان ترمنځ اولنې ون ډے میچ په 2 جون، دویم ون ډے میچ په 4 جون او دریم 50 اوریزه لوبه په 1 جون باندې په سریلانکا کې تر سره کیږي. نو پر اسکرین باندې تاسو ښکاري دا سکواډ د سریلانکا خلاف افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په دې کې ځنې لوبغاړو سره ډیر زیاتې شوی دی او تاسو راته هم دا په کمنټ سیکشن کې ضروری ولیکئ چې کوم لوبغاړو سره زیاتې شوی دی. د افغانستان پر سکواډ کې به شامل وي د افغانستان کرکټ لوبډلې د ون ډے ټیم کپتان حشمت الله شاهدی، رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، ایکسپیرینس آل راؤنڈر محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت الله عمرزئی، نور احمد، مجیب الرحمان، فضل حق فاروقی، فرید احمد، عبدالرحمان، ګلبدین نائب، شاهد کمال او یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر پر ریزرو کھلاڑیانو کې د افغانستان په سکواډ کې اغستې شوی دی. نو دا د افغانستان کرکټ لوبډلې 13 کسیزه سکواډ چې د سریلانکا خلاف یې اعلان کړی دی. اوس خبر کو د داسې لوبغاړو په باره کې چې پری سکواډ کې اغستل پکارو، خو د افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو سره ظلم کړی دی او پری سکواډ کې نه دی اغستی. که تاسو وګورئ نو کله ناکله افغانستان کرکټ ټیم ته په بالینګ کې ډیر زیات مشکلات راځي، خو د افغانستان کرکټ بورډ د یو ډیر سټایلش او زبردست بالر سره ډیر زیاتې کوي چې نوم یې دی وفادار مومند. که تاسو وګورئ د افغانستان چې کوم لیگ د زرغون افغانستان جام کې ډیر زبردست بالینګ کړی دی چې په هر میچ کې به 2 یا 3 وکټې اغستې. نو د افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سلیکټران دي نو زما په خیال له وفادار مومند سره ډیر زیاتې کوي، ځکه چې داس یو سټایلش او زبردست بالر زم چې په ټول افغانستان کې هم نشته. نو زما په خیال چې پر روان وخت کې افغانستان کرکټ بورډ د وفادار مومند په شان یو تکړه بالر ځای نه کی او د نورو میچونو لپاره په ملي لوبډله کې شامل کی. نو تاسو وایئ چې وفادار مومند د افغانستان په ملي لوبډله کې اغستل فکار دی او کنو درته هم په کمنټ سیکشن کې ضروری وایي. افغانستان کرکټ بورډ د یو څو لوبغاړو سره ډیر زیاتې کړي فکر و چې د سریلانکا خلاف په سکواډ کې اغستی وي، لکه سلیم صافی شو، ننګیال خروټه، بلال سمی، وفادار مومند. د لوبغاړي فکر و چې افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا خلاف پر سکواډ کې شامل کړي وي. او که تاسو وګورئ نو د سریلانکا خلاف د افغانستان پر سکواډ کې نوین الحق هم نه اغستل شوی چې اخر د دې وجه سکیدل شي. درته هم تاسو په کمنټ کې ضروری وایي ځکه چې نوین الحق هم یو ډیر تکړه بالر دی. او ګلبدین نائب ته فکر د چې نور د افغانستان کرکټ نه ریټایرمنټ واخلي او د ګلبدین په ځای باندې یو بل ځوان لوبغاړي د افغانستان په ټیم کې شامل شي. نو تاسو راي لرئ چې زموږ خبره ټیک ده او کنه؟ نو په اسکرین باندې تاسو افغانستان د سکواډ کاری د 2-3 لوبغاړو نه علاوه د افغانستان د سکواډ ډیر مضبوط دی او تکړه لوبغاړي پکې شامل دي. دا د افغانستان کرکټ ټیم سکواډ چې د سریلانکا خلاف یې اعلان کړی دی. که تاسو د پاکستان یا افغانستان کرکټ مینوالي نو زمونږ د یوټیوب چینل او پیج فالو کوئ. په دې یوټیوب چینل او پیج باندې تاسو سره پاکستان او افغانستان د کرکټ معلومات په پښتو ژبه کې ملاويږي. نو دا زمونږ نن ویډیو ملاويږي په بل ویډیو کې. د الله فامان.